اوسنی پاکستان ریاست په واسطه په افغانستان کې عملي کېدلو او زموږ حکومتونه زموږ پرمختګونه یې د منځه وړل. څه بې قصوره یې بندي کړلې یعنې وزیره زخمي وزیره د ظلم حد دی چې د ژوند ته نه پرېږدي وزیره زخمي وزیره. په اروپا کې ډېر دغه اسلامي اکستریمیست ایډې په ځوانانو کې بیخي ډېره شوې ده. یو بل پیر بغدادي را پیدا نه شي. ډاکټر اشرف غني چې د ملت جوړونې یو فلسفي ویل هغه به خبر وي یا به جلالت مآب حامد کرزي صاحب خبر وي چې مبارک دی ورته نور او دوی اوس ګریجویشن وکړو یا امیر هیبت الله خدا صاحب څوک به خبر وي. نور څه نه لرم یو زړه لرم ستا شو. واه نور څه نه لرم یو زړه لرم ستا شو غبرګې سترګې او بانه لرم ستا شو. سړو خو فرمایشونه کول بیا چې خپله خور نه راوسته دی وي زه راپاسم. محکومه پښتونخوا کې زموږ د پښتنو نه ولې دا هویت اخیستل شوی ده؟ زه چې په افغانستان کې وم زما غټې سترګې ډېرې خوښې دي. زما سترګې وړې وې او هر وخت به مې ډېره دغه ومې ته زما سترګې ولې وړې دي او زه راته ووایي. ستړي مشه زه رحمان بونیری یم. دا پروګرام BCAST دی او نن د BCAST لومړي ځل باندې بیخي ځانګړی انداز لري چې زما سره خو په دې پروګرامونو کې 2 ځله مېلمانه راغلي دي او هغه نارینه وو. لومړی ځل دی چې موږ په BCAST کې پښتنو افغانانو مېرمنو سره خبرې کوو. د 3 واړه مېرمنې زما چې مېلمنې دي تاسو وخت وینئ. دوی خبرې به تاسو واورئ پای کې به د اندازه وشي خو بهرحال زه نومونه یوازې اخلم او بیا پوښتنې چې دي یا سوالونه چې دي پای کې به تاسو اندازه وشي دوی څوک دي. البته زه دلته د یورپ په هالند کې رښتیا ورته وایم چې ډېرو شیانو متاثره کړلم حیرانه یې کړم او اوس په دې تېر 1 ساعت یا 1 نیم ساعت کې د 3 واړو خویندو سره د وطن د لوڼو سره چې زما کوم مجلس وشو زه واقعي د زړه د تله حیرانه هم کړم او زه ویاړم هم خوشحاله یم چې دومره سوچ چې موږ لرو چې په د لیډرشپ یا د ملت د رهبرۍ لپاره ښځو خپل رول نه ادا کړی دا خبره غلطه ده. 3 واړه چې ما اورېدلې چې کوم سوچ لري کوم فکر لري کله ناکله موږ ته یو چوکاټ ډېر محدود ښکاري خو هغه چوکاټ چې سم تشریح شي او په هغې سم سوچ وشي نو هغه در اصل ډېر لوړ وي ډېر وسیع وي او ډېر پراخه وي. دی د ملت بچي پوهوي هغو ته سوچ او شعور ورکوي. زما سره لومړۍ مېلمنه چې ده زما خوا د ناسته ده دا شاعره ده. یو کتاب یې چاپ دی دا زموږ کتاب دی ما ته ډالۍ کړی و زه بیا هم تاسو ته وښیم کامله طاهر ډېره مننه چې ډېر شکریه. دویمه مېلمنه زما سره چې کوم ده سایره نورزۍ ده او دوی دلته په یوه دواخانه کې هم کار کوي شفاخانه کې یا په هسپتال کې یا په روغتون کې او ورسره دوی په تېرو څو کلونو کې چې کوم نوې یو مبارزه او مشن شروع کړی کوم چې عملي دی. یو خو هغه مبارزه او مشن دی چې ډرایینګ روم کې یا په بیټک کې خلک ناست وي وایي زه مبارز یم. دا اصلي مجاهدین دي مبارزین دي کوم چې عملي کار کوي هغه به سره پرې بحث کوو. ډېر مهرباني ستاسو موږ ته وخت راکړو د خپل راغلی او دا د چا په کور کې چې موږ ناست یو او رښتیا ته هم ډېر ښایسته خلک دی ډېر ښکلی خلک دی ډېر لوړ سوچ مقام لرونکي خلک دی د دوی د کورنۍ بچیان د ټولو سره مې ولیدل. دا شهناز شاه ده او دا هم دلته معلمه ده یا استاده ده د ماشومانو کوچو ماشومانو ته په دلته چې کوم حکومت ته مکتب سبق وي ورسره آنلاین بڼه باندې اوس دا په نړیوال کچ هم خلکو ته پښتو ښایي. هغه پښتو ته یادوم یو ژبه ده یو پښتو دواړه کارونه کوي. دوی سره مجلس کوو زه به شهناز تاسو نه شروع کړم. ستا په کور کې تاسو چې کوم پښتو ژبه دلته ښایي په آنلاین بڼه باندې په هغې بیا بحث کوو چې څه ښایي او څنګه ښایي خو ولې به دا کار شروع کړو کله به شروع کړو بیا دا ووایم. دغه کار تقریبا 15 کاله مخکې موږ شروع کړلو او د دغه مکتب بنسټ ایښودونکې سایره جانه ده. دې ما ته ځان وکړلو موږ یې وویل چې ته غواړې کولی شې یا باید ویې کې موږ داسې یو پروګرام لرو چې آنلاین ماشومانو ته پښتو ژبه او وطنپالنه ور زده کړو. نو هیله کوم چې تاسو زما سره همکاري وکړئ. نو ځکه چې زه د ماشومانو سره کار کوم بیا ما ته د ماشومانو ټولګی راکړلو چې زما سره په حواله سره ماشومان ورسره 8 کلن 9 کلن تر 10 کلنو پورې هغه ماشومان چې په اروپا کې ژوند کوي
نو هغې راهیسې زه په هفته کې یو ورځ دوی ته آنلاین درس ورکوم پښتو درس. اوس زما ټولګی 2 صنف ته رسېدلی دی په دې چې ځکه ځینې ماشومان د بالکل پښتو ژبه یو ټکی نشي ویلی، نو زه مجبوره وم چې دوی سره بار بار دغه د درس تکرار کوم تر څو چې دوی په الفبې وپوهېږي. زه به د نورې پوښتنې کوم خو زه اول ستاسو پرنسپل یا هیډ ماسټر ته راځم. تا ویل چې بنسټګره ده نو دا په بونیری کې ورته خلک پرنسپل یا هیډ ماسټر وایي. دې راته وویل چې پښتو خو بلا شکلونه دي، یعنې څنګه پښتو ښایي او د آنلاین بڼې معنا څه ده، څنګه د خلکو سره رابطه کوئ، یو باید یو خلاصه راته ووایي چې موږ پوه شو ټول چې دا کیسه څه ده در اصل. ډېره مننه. نو څه خو په سر کې تاسو نه مننه وکړم کوم تعارف چې تاسو زموږ نن وکړلو. په لومړي ځل زه ګورم چې په کومه لوړه کچه زموږ مکتب ته د قدر په سترګه وکتل شول، هغې ته پوښښ ورکړل شول او په میډیا کې د هغې په خاطر زه تاسو څخه خاصه مننه کوم چې تر دې ځایه پورې مو تشریف راوړی دی او دغه پروګرام تاسو جوړوئ. او ستاسو د سوال په ځواب کې به زه ووایم چې زموږ هدف د دې مکتب څخه یا د دې درس ورکولو څخه نه یوازې د پښتو ژبې زده کړه ده، هغه خو دوی کولی شي یا لیک لوست په هره طریقه کولی شي، مګر زموږ هدف د دې څخه ملت پالنه ده، خپل ملت پیژندل دي، د یو بل سره پیژندګلوي ده. دغه زده کوونکي چې په یو بل سره دوی په یو صنف کې کینی یا په یو مکتب کې په یو ټولګي کې چې دوی درس وایي، د دغو د یو بل سره په کونټاکټ کې راوستل دا په خپله یو هدف د دې تر شا پروت دی چې د یو بل تجربو نه، د یو بل د زده کړې نه دوی استفاده وکړي، دوی خپل ملت وپېژني، دوی خپل ولس وپېژني، دوی خپل کلتور وپېژني. نو دا هم د زموږ خلک د زه په هغې تپوس درنه کوم الله، زه یو بل ټکي غواړم تاسو دا کار شروع ولې که څنګه ذهن ته د آیډیا یا د خیال راغی چې دا کار شروع وکړو؟ کله چې موږ دلته د ځوانان ولیدل، دلته کله چې دا ماشومان ولیدل او کومه مبارزه چې موږ را شروع کړې وه، زه باید ووایم چې دا مکتب موږ د پی ټي ایم په چوکاټ کې را شروع کړی ده، د پی ټي ایم هالند په چوکاټ کې. او کله چې دلته موږ ځوانان ولیدل چې دوی د پی ټي ایم غوښتنو ته یا د پښتو ژغورنې هغه هدف چې د پښتو ژغورنې تر شا پروت دی، په هغه لا تر اوسه دوی نه دي پوهېدلي. د دې لپاره چې دغه یوه اوږده مبارزه ده او موږ دغه ځوانان دغې اوږدې مبارزې ته راوبولو. موږ غوښتل چې دوی ته ملت پالنه ور وښیو، موږ هغه څه چې پر پښتون قام باندې نه روا دي هغه دوی ته تشریح کړو. نو د دغې تشریح لپاره ضرورت و چې موږ باید دوی ته ژبه په پی ټي ایم کې دا چا غوښتنه کړې وه، تا وړاندیز کړی و، بل چا ویلي چې یاره په دې اروپا کې میشت افغانانو ماشومان چې دي هغوی نه پښتو هېرېږي یا باید هغه زده کړي، یعنې دا تصور لومبی څنګه راغی ذهن ته؟ دا په دې باندې خو بار څو ځلې خبرې شوې وي، خو زه به مشخص هغه کوم چا چې د دې وړاندیز وکړو زه باید اته نوم هم دلته واخلم چې زموږ یو ملګری ده زموږ سره ډېر فعال ده په نظریات ورکولو کې، په ایډي ورکولو کې، سنباد ورګامۍ. هغه د یو نظر سره راغلو، هغې دا غوښتنه وکړله چې موږ راځئ د سټډي سرکل په نوم داسې کورسونه دایر کړو چې هغه ماشومانو ته موږ هغه وښیو. او دې ته زه غواړم او بیا تا ورته لبیک ورې وویله څنګه ورته تا ته خو معلومه وه چې دا ډېر ګران کار دی. نو دا که زه اوس دا مهم دی. بلکل دا څه کوم چې داسې خو شکر دی دلته دا طنز کوم او د قصد کومه چې ډېر ځان ته موږ ملت پال هم وایو، روښان فکران هم وایو، افغانان هم وایو، خو بیا په ټولو کې په لکونو خلکو کې سایره دا چلو چې زه ذمهوار یم. نو تا ولې داسې وکړل؟ تا کې دا کرج له کومه راغی داسې؟ یو خو هغه مبارزه چې موږ شروع کړې ده، لکه ما څنګه چې وویل د پښتون ژغورنه یا د پښتون ژغورنه، کله چې پښتون ژغورنه وایي خو باید پښتو هم ورسره وژغورو. یو دغه اړخ یې و چې کوم ذمهواري چې ما یا کوم وظیفه چې زه په پی ټي ایم کې ما اجرا کوله، ما دغه ذمهواري باید ادا مې کړې وه، ځکه زه د پښتون ژغورنې لپاره مې کار کړی وه. او بل هغه څه چې شخصا چې زه دې ته دومره په کلکه ودرېږدم چې دا د 15 کاله دغه مکتب روان ده، هغه شاید زما خپل شخصي فکر هم وي. زه په داسې یو کورنۍ کې رالوی شوې یم، زما تر شا داسې یو پلار، خدای بخښله پلار و چې
مونږ تعلیم او علم زده کړې ته تل هڅول یو، خو ترڅنګ یې زموږ ملتپالنه، زموږ هویت، زموږ ارزښتونه هغه یې مونږ ته هر کله درس راکړی. زموږ پښتو ژبه، زموږ پښتو جامه، زموږ پښتو کلتور هغه یې تل مونږ ته ویل دي چې په هر ځای چې تاسو ځئ، تاسو لاړ شئ، تاسو تعلیم وکړئ، تحصیل وکړئ، خو خپله ژبه به نه هېروئ، خپله جامه به نه پرېږدئ. نو زه کله چې د داسې یو کورنۍ نه راوتلې یم، نو خامخا دلته ما د هغه ځوانانو لپاره چې دوی د داسې محیط نه لرې پاتې دي، د داسې یوې ټولنې نه لرې پاتې دي، په داسې یو چوکاټ کې رالوی کېږي. زه خپله هم اولادونه لرم چې په داسې یو ټولنه کې رالوی کېږي چې هغه کې داسې شاید داسې یو څوک دی ونه لري چې دا غوښتنه دوی نه وکړي یا دا ایډې دی ته ورکړي. نو ما ویل چې نه، دا کار باید موږ دلته وکړو او باید دغې ځوانانو ته داسې یو دا د خپلې خوا نه دی ته وویل چې زه تیاره یم، زه تفریح پیدا کوم. دې کې نورې پوښتنې هم کوم او زما لیدونکي د بیکاسټ به نن په دې ته بدم چې د دوو مېلمنو نه بونیری پوښتنه وکړه، د یو شاعره چې ورسره خواته ناسته ده، دې نه اوسه پورې پوښتنه ونه کړه. تاسو انتظار کوئ، دا به دې ته ځکه وخت ورکوم چې لږ دا کم خیال په ذهن کې چې هغه لږ تیاری ونیسي او تاسو انتظار وکړئ. ډېرې پوښتنې دې نه هم کوم چې به تاسو ډېره مننه راځئ دا اوبه ما وختې او ګوره دې ته وایي صحیح معلمه، صحیح استاده، صحیح مشره چې هغه عمر په لحاظ سره مشره نه وایم، د سوچ په لحاظ سره چې هغه د چا زما مریم چې شوی دې ته محسوس شو چې بونیری لږ ورخطا دی. ښه، نو هغې ته به راځم. پښتنې د کومه شعرونو ته هم اورم، کتاب یې مراته راکړی، ډېر ښایسته شعرونه په شعرونو کې ویلي وو. خو اول د دې مکتب دا خبره ډېره ضروري ده، دا چې زه بیا تکراروم، دا ډېره مهمه ده. تاسو یو وار تاسو راته لږ ووایئ، بهر دا دواړو تاسو د پښتو ځواب ورکولی شئ، خو تاسو ته راشم شهناز بیبي چې هلکان سبق وایي، جینکۍ وایي، د کم عمر نه کم عمر پورې خلک دی او د کم ځای خلک دی. اوس تاسو په دې 15 کالو کې دا سفر چې شروع کړی د یو محصل نه یا سټوډنټ نه اوس کم ځای ته رسېدلی دی، لږ دا کیسه راته وکړه، ډېر ضروري ده. او د کم ځای خلک د سبق وایي. زه به اول د دې نه شروع کړم چې 2015 کې زما خورزي خواهش وکړلو چې د یو د پیوستون نه نوم رانه لاړلو یو ټولنه وه د افغانانو، پیوستون ټولنه یا بله یو ټولنه وه چې هغې ته دغه وکړم کیهان په نوم. وایي هغه کې ټول دري زبانه وو. ستا خورزي وویل؟ ما خورزي راته وویل، هغه محصله وه. وایي که ته دې ته کولی شې چې درس ورکړې. ما ویل بالکل یې کولی شم. بیا په هغه وخت کې ما د فرا یونیورسټیټ کې د امستردام په یونیورسټیټ کې دغه ټول محصلین وو. دوی راتلل، ما د دوی سره پښتو ژبه تقریبا یو کال درس ورکړلو. په هفته کې به یو ورځ زه د کار نه به چې خلاص شوم، د شپې به ناوخته کې به ورتللم هلته، بیا مې دوی سره درس ویلو. هغه پروګرام چې خلاص شولو، بیا په 2013 کې بیا زما بله ملګرې وه، د هغې زوی د ننګ په نوم ټولنه لري، اجمل نومېږي. هغې راته وویل چې که ته کولی شې چې موږ ته پښتو درس ووایي. بیا مې هغې سره شروع کړله. یو کال مې هغې سره بیا په یونیورسټیټ کې درس وویلو چې حتی په هغه وخت کې زما سره هالنډیان ژورنالستان هم په درس کې وو. دوی غوښتل چې پښتو زده کړي، خصوصا یوه ښځه وه، هغه زما دپاره ډېره جالبه وه چې افغانستان کې ډېر کار کړی و، لږه پښتو هم پوهېدله. بیا دې ما ته وویل یو ورځ کوم اجاده وه په کابل کې چې د هغې نوم څه شی دی، که کوم ځای ده، زه نه پوهېدلم، هېڅوک نه پوهېدل. دې نوم راته واخیستی چې هغه پلانکۍ جاده یادوي، ځکه هغه ډېره بلده وه. نو بیا مې هلته درس ورکړلو یو کال. د هغې نه وروسته بیا چې سیره جانې راته وویل چې راځه زموږ سره. نو دلته چې ده زما شاګردان چې دي اوس مختلف دي، د 6 کلن هم لرمه تر 18 کلنه 20 کلنه پورې. او دې کې هلکان او جینکۍ ټول هلکان او جینکۍ ګډه دي. یو ځای کې زه په اوس مهال زما سره د لندن نه دي شاګردان. دا تاسو د شریکه چې کوم پروسه ده، د هغې ټولو خبره کوم چې دی هم ورته وایي، نورې استادان هم ورته وایي. دغه ځکه مې غوښتل چې تاسو سره به نورې معلمان وي، که تاسو دواړه یې. نه شته. او ټول د لومړي ټولګي نه تر 9 ټولګي پورې یا صنف پورې، شپږم پورې. ښه، څومره هلکان او جینکۍ دي؟ فکر کوم هغه په سایره ته معلوم وي. موږ سره تقریبا اوس 90 خواوشا سلو نږدې. کومو هېوادونو خلک خپل ماشومان سره د مختلف د بېلابېلو هېوادونو، د فرانسې نه، د لندن نه، د ډنمارک نه، د جرمني نه، د بلجیم نه، سویس نه،
د استرالیا نه راسره زده کوونکي شته، د امریکا نه راسره زده کوونکي شته، او د پښتونخوا څخه راسره د پښتونخوا نه هم موږ زده کوونکي لرو. موږ ترکي زده کوونکي درلودل، خو هغه اوس مهال نشته موږ سره. مودې ته هم او دې کې لوی عمر کسان هم شته. موږ د ماسټرانو په کچه، د ډاکټرانو په کچه، د انجینرانو په کچه شاګردان لرو، او موږ کوم عمر چې دې ته ټاکلی ده هغه د 2 کلنۍ نه موږ زده کوونکي منو. سمه ده. زه دې ستاسو دواړو نورې پوښتنې کوم چې هغه کم پلرونه دي. زه رښتیا ته یم، زه ډېرې خبرې کول غواړم، خو زه غواړم چې دی نه واورم. دې ته وایي صحیح د وطن پالنې هغه پیغام چې دی هغه دا دی چې د ورځې کار کوم، کور کې ماشومانو ته ډوډۍ هم پخوم، بیا نوکرۍ ته هم ورځم، او بیا د شپې خلکو ته ژبه ښایم او ملت پالنه ښایم. افرین دې وي په دې خویندو باندې، او افرین دې وي په دغه زامنو، پلرونو او بچیانو باندې چې هغه د په شا ولاړ دي، او دا ملت هم داسې جوړېږي. دا اختیار ورکول چې دا ډېر غلط لکه داسې کلم د دې سره متفق نه یم پاتې شوی. څوک دی چې چاته به اختیار ورکوي. او اوس د کاملې سره خبرې کوو، او دا کمې مېرمنې چې ناستې دي د دې سره چې کوم انداز کې ما خبرې وکړې، دا چغې بالکل هم ګونګې نه دي، دا ډېرې واضحه دي او قانوني. خو دې چې د کتاب کوم نوم ایښودی دا د هغه میلیونو خویندو علامتي توګه نمایندګي کوي چې هغه د هغو چغې ګونګې کړې شوې دي. د دې کتاب نوم ګونګې چغې دی، د دې خالقه لومړی ټولګی دی، موږ سره ناسته ده کامله طاهر. ډېره مهرباني. تاسو کله راغلی اروپا ته؟ زما تقریبا د 1999 کال و. ولې راغلی؟ نو دا ناخواله چې زموږ په وطن کې دي، هغه ناخواله دي، جنګونه وو، لکه ښځې نشي کوی په هغه وخت کې اصلا هماغه وخت و چې دوی په آرامه باندې خپل درسونو ته لاړ شي، د پوهې او د علم نه برخوردار شي. ځکه دغه زمینه نه وه مساعده، نه زموږ دپاره نه زموږ د راتلونکي نسل دپاره چې د خپل وطنه لرې شومه، مسافره شومه. بعد د هغې نه تقریبا د 2020 نه شاعري مې کوله، اما داسې تصمیم مې نه لره چې زه د دا چاپ کړم. نو دا مې بیا وروسته پاسته د شاعرانو دوستانو سره اړیکې ډېرې وې، ناسته پاسته چې مشاعرو ته تلمه، دې ځایانو ته، بیا ټولو دې ته تشویق کړمه چې ته دومره شاعري لرې، دا دومره لیکې، نو ته دا ولې نه چاپی. بیا بعد هغې نه دا تصمیم ما ونیو چې نور دا شعرونه باید زه دلته مو چاپ کړم. ګونګې چغې مونږ دې ولې کېښوده، خوښ دې کړه. ما ته پته ده چې دا ما وویله، خو زه غواړم ته یې راته. یا دغه تاسو مهرباني وکړه، مګر زما دا هم اما پخوا کې دا ګونګې چغې دا اکثره دوستان زما نه پوښتنه کوي چې د دې دا شاعري چې موږ لوستله د دې کې ډېر درد پروت دی. ما ته چې دغه درد چې دغه زما شاعري چې ده مستقیما زما د ژوند پورې تړل شوې ده. نو دغه ګونګې چغې دي چې واقعا زموږ نه یوازې زما هره تور سره خور، ځکه دا د هغې غږ دی چې ما لیکلې ده. بعضې مبارزې دي چې ته یې عملاً مبارزه کوې، بعض مبارزې دي چې په تورو په جنګونو په میدانونو کې کېږي، بعض مبارزه ده چې په قلمونو باندې کېږي. نو ما قلم د غاړې دا د تمامو لر بر افغانانو نمایندګي ده. او زه به نور پوښتنې درله کوم، خو غواړم چې د دې نه مخکې چې پوښتنې وکړو، دا لیدونکي به اوس شعر ته هم پته وایي، او شعر که غزل وي که نظم وي که هر څه وي راته ووایئ. شعر خو فقط زه به 2 بیته ستاسو د راتګ په هکله دا څه وکړم چې حضرایي دپاره هغه به زه وایم وایي چې نور څه نه لرم یو زړه لرم ستا شو. نور څه نه لرم یو زړه لرم ستا شو، غبرګې سترګې او با نه لرم ستا شو. له تا څه پټ او پناه کړم، له تا جار شم، ژوند مې ستا همدغه ښه لرمه ستا شو. ډېر افرین. زه تر څو پورې دې ته بیا راځم، تاسو زه اوس یوه بله مهمه پوښتنه وکړم. تاسو څو ځله سټرس چې و، یعنې کوم ځای چې ډېر زیات تمرکز و ستاسو په خبرو کې، او ما غوښتل چې په هغې خبرې وشي، هغه و ملت پالنه. ته یو معلمه یې، یو ټیچره یې، او دلته درس ورکوي آنلاین بڼه باندې، هغې کې چیلنجونه څه دي هغې باندې به خبره کوو. خو ستا هدف دا دی چې خلک پښتو زده کړي، ووایي او په پښتو پوه شي. ولې ملت پالنه ستا تمرکز ډېر زیات دی؟ بیا دې ذکر ولې کوې؟ څه مقصد دی؟
نو یو ملت خو کله چې موږ چاته پښتو یو ولې موږ پښتو ولې ورښیو دې د ضرورت څه ده دوی دلته په هالند کې دي دوی هالندي ژبه زده ده خو موږ بیا هم غواړو چې پښتو ور وښیو دا د دې لپاره چې دوی پښتانه دي دوی افغانان دي او خپل هویت وساتي د هویت د ساتلو ترڅنګ نو بیا زموږ ارزښتونه ډېر موږ ته اړین دي زموږ ارزښتونه زموږ هغه تیر ویاړلي تاریخ دی چې هغه باید زده کړي زموږ اتلان دي چې باید وپېژندل شي موږ که وګورو په محکومه وطن کې په محکومه پښتونخوا کې زموږ د پښتنو نه ولې دا هویت اخیستل شوی ده ځکه چې دوی په نصاب کې دوی ته د دوی اتلان نه دي ورپېژندل شوي زموږ اتلان زموږ تاریخ دا په دغه خطه یا په دغه منطقه کې چې دا کومه ناروا نن روانه ده کوم ظلم چې په پښتون قام باندې روانه ده د دې تر شا هم یو غټ تاریخ پروت ده او د دې غټ تاریخ ورښودل زموږ دغې راتلونکي نسل او اوسني نسل ته پکار دي دا پیغام چې کله تاسو څنګه ورسوئ کمیونیکیشن یا دا پروسس څنګه وي د ماشوم ته دا خبره څنګه ذهن ته رسي تاسو د لغاړي او دا خو لکه څنګه چې شناخت خو مخته وویل موږ مختلف صنفونه لرو مثلا موږ داسې صنفونه لرو چې په هغه کې واړه عمرونه خلک دي او غټ عمرونه خلک دي دوی سره موږ بیا ګورو چې مثلا یو زده کوونکی تر کوم ځای پورې حاضر ده یا پوهه لري چې دا په ملت پالنه پوه شي مثلا زه کوم صنف ته چې درس ورکوم هغه ټول ستر عمره کسان دي هغه ټول د تحصیلونو خلاص کړي دي تقریبا او څوک په پوهنتونونو کې دي هغو سره زه بیا د دوی په سویه باندې هغه کوم مثلا موږ اوس د اوړي رخصتۍ نه چېرته تاسو به هم لوستلی وي د پیر بغدادي کتاب به تاسو لوستلی وي د پیر بغدادي کتاب به موږ اوس د ملت پالنې یوه برخه ګرځولې ده زموږ اوس هغه ده چې هغه کتاب هم موږ د کوم هغه پروګرام چې موږ د پښتو ژبې لپاره ده د هغه ترڅنګ ورسره وایو پیر بغدادي قاعده یا کتاب یا په نصاب کې تا شامل کړی دی ولې او زه به یو تصحیح راوړم چې په نصاب کې نه ده شامل کړی مګر د هر صنف د هغې د شعور د اندازې په اندازه موږ د ملت پالنې درس ورکوو او کوم ګروپ ته چې زه درس ورکوم هغه دا هغه لري دا ګنجایش لري چې دوی ته دا درس موږ ورکوو نو اصلي خبره دلته دا ده تاسو به هم د خبرې ته متوجه شوي وئ چې په امریکا کې نه پوهېږم څه رقم ته به وي په اروپا کې ډېر دغه اسلامي ایکستریمیست ایډې په ځوانانو کې بیخي ډېره شوې ده اسلامي انتها پرستي په مسلمانانو بچو کې په افغانانو کې په تیره په پښتنو کې دا تر خپل حد ډېره زیاته شوې ده دوی نه د ملت پالنه دوی نه اصلا پاتې شوې ده او د پیر بغدادي کتاب کې هغه څه شته چې زموږ ملت یې په هغه وخت کې د اماني دورې سقوط سره مخ کړله او کومه اسلامي ایډې چې هغه وخت انګریزانو یا انګلیسانو چې زه په هغه ژبه وایم انګلیسانو زموږ پښتنو ته ښودله چې امان الله خان ورته په څه رقم معرفي کولو تر څو اماني دوره یې پرې ړنګه کړه هغه یې د منځه یوړه امان الله خان یې پرې فرار کړلو نو د دې لپاره چې دا نن ورځ ځوانان هم هغه ایډې هغه اسلامي انتها پرستي ته رسېدلي دي دوی په دې باندې پوه کړو چې موږ اسلام یا هغه چا چې اسلام نه هغه څوک چې د اسلام نه استفاده کوي زموږ تل زموږ حکومتونه له منځه وړي دي تل زموږ د پرمختګ مخه یې کړې ده نو په دې باندې ځوان باید پوه شي چې هغه وخت هم موږ سره همدا ظلم چې د انګریز په واسطه او بیا د پاکستان په واسطه اوسنی پاکستان ریاست په واسطه په افغانستان کې عملي کېدلو او زموږ حکومتونه زموږ پرمختګونه یې د منځه وړل نن ورځ بیا موږ چاته اجازه ورنکړو چې هغه اسلامي ایډې بیا یعنی یو بل پیر بغدادي پیدا نشي یو بل پیر بغدادي را پیدا نشي خو د هغې ترڅنګ موږ د افغانستان نصاب خوښ کړی ده په افغانستان په نصاب کې د پښتو په کتابونو کې زموږ ټول اتلان شته نو دوی ته موږ هر د ورځې مسایل چې وي دوی ته موږ هغه تشریح کوو او زه بیا خپله چې زه دوی سره دغه کوم دوی نه که زه کوم څه غواړم چې دوی بېرته ماته ووایي نه یوازې دا چې د هغې اتل په باره کې یا د هغې موضوع په باره کې د خبرې کوي هغې ګرامر په نظر کې نیسو د هغې لغتونه په نظر کې نیسو زه درته وایم چې ته ماته دا شی تشریح کړه په سمو ګرامرو په سمو جملو باندې له یوې خوا یې ملت پالنه ورزده کېږي او د بلې خوا د دوی پښتو ورسره کوي کېږي د بیلګې په توګه زه موږ ملت پالنې په برخه کې ما خپل صنف ته یو ورځ د پیر خان په اړه
خبرې وکړلې، هغه هم زموږ په پښتو د افغانستان په نصاب کې چې کوم پښتو کتابونه دي هغه شته. نو زما یو زده کوونکی چې هغه انجینر زده ده، کوونکی ته به وروسته ځو. د پیر خان په هکله څه ورته ووایه؟ بیا دغه ووایه. خیر، خو دا چې پیر خان څه رقم ته مبارزه د قلم مبارزه شروع کړې وه په پښتنو کې، د پښتنو د نظر د فکر د روښان فکرۍ یو فلسفه د څه کوم ټکي ورته وایو تاسو سردان یې زه په منځ کې لږ نروس یم یا نروس ته پښتو کې وارخطا یم. نو هغه د کیانوسیت خلاف چې کوم د سوچ راځرغونولو مبارزه وه، دا مو ورته وویل. دا مو دې ته مونږ انجینر صاحب څه ورته وویل؟ او دا زما زده کوونکي راته وویل چې د لومړي ځل لپاره زه پوهېږم چې په هغه وخت کې دومره مخکې داسې یو څوک په پښتنو کې و چې دغه نظریه په خلکو کې راژوندی کړي، او دا نوم ما د لومړي ځل لپاره واورېدو. نو دا زما لپاره ډېر یو د خوښۍ ځای و چې ما خپل زده کوونکي ته چې په اروپا کې لوی شوی ده او دلته زده کړې کړي دي، دلته اوس نن انجینر ده، او زه ورته پیر خان تشریح کوم او دلته زه دا ښیم. نو دا زموږ آفرین. زه تاسو ته راتګ نه مخکې زه خبرې چې کله کوم خلک وایي د خلک جذباتي کول غواړي، خو زه تر څو پورې په هغه انداز کې خبره ونه شي او دومره زړورتیا سره ونه شي خلکو زمونږ بدبختي ډېره ده او ډېره بېادبي دې معاف کړي. زمونږ خویونه داسې جوړ دي چې موږ د شور نه، درز نه، غرب نه، چغو جلیو نه بغیر چې زمونږ زړه نه ویلې کېږي. زه زړه ویلې کول غواړم. زه پوهېږم چې دا په هالند کې دي، دا په اروپا کې دي. دوی ته په دې کار باندې نه د اروپا حکومت نه ولسوالۍ او نه ضلعې پیسې نه ورکوي او نه پې ورته جایزه او ایوارډ ورکوي. 15 کاله وشو دغه پښتانه چې ځان ته د ملت د جوړولو رهبران وایي او لیډران وایي او په څوکو منصبونو باندې په ویلو خلک نه ستړي کېږي. یقین وکړئ په دې تېرو 15 کالو کې دا وړاندیز خو وشو، تر اوسه پورې چا دومره وس نه شوی چې راشي او زموږ د خویندو ته کوم چې سوچا اصلي فعالان دي، مبارزین دي، یو لپټاو صادر ورپسر کوي. یعنی دومره خو کم سے کم یو خط سړی ولیکي کور ته راشي ډالۍ راوړي په اختر کې، یا اختر کې باید مونږ سرنټر ته ډالۍ ونیسو، مونږ دی ته ډالۍ راوړو چې ګوره ته زما د ملت جوړونه کوې. ما په روښان خلکو ته په اروپا کې ښایي دعوې ډېرې کوو. ورونه تاسو ګورئ دا پروګرام بونیری صاحب زه خبره کوم ضرور وکړه خامخا وکړه. زموږ لپاره دغه د زموږ دغه ماشومان د دوی میندې پلرونه چې زموږ ته قدر راکوي، قسم درته کوم هغه مسیجونه چې موږ ته د دوی میندې پلرونه کوي، زه کله ژړا راشي چې دومره څه خو مې هم نه دي کړي. موږ چې یو محفل ته لاړ شو دفعتاً یو څوک راشي تا ته غېږ درکړي، ستړي مشي در سره وکړي، حیران پاتې شي دا څوک دي؟ هغه زموږ د شاګردانو یو مور وي، هماغه شاګرد یې خپله ځکه آنلاین کې یو یعنې څومره دروند کار کوئ تاسې چې هغه ماشوم چې تاسو سره په رابطه کې دی سبق ورته ښایي، زده کړه ورته کوئ، هغې امپیکټ دومره دی. یعنې اصل خو زه دې ته ګورم چې دا دومره زه چې سویم د رښتیا ته هغې ډېر ښه مثال ماته راکړه. نو بیا لیډرشپ ته هم باید پکار ده چې راشي اوس د دې نه وروسته نیکسټ سټپ واخلي، دویم قدم واخلي. د خویندو ته د خپل شعور او فکر سوچ خوځوي، یو بلډینګ بندوبست وشي، د یو کارخانه یو غټ ګاډي بندوبست وشي، د یو غټ نظام بندوبست وشي. دا غږ څومره سیوا کېږي خلک دومره پراخېږي. موږ ټول ته ضرورت دی. نو کله چا سر لپټه په سر کړې ده په دې 15 کالو کې یا بلې ګلدستۍ راوړې ده، نو د لیډرشپ خبره کوم. ستا دا کار ستایلی دی، جایزه یې درکړې ده چې خورې هغه غږ چې ما کړی و او تا پې لبیک ویلې دی، تر اوسه پورې ملا یې تړلې ده، اړمه یې دا ستا مبارکي یا ستا ډالۍ یا ستا تحفه. که زه د لیډرشپ سطحه ووایم، په مخه لیډرشپ کې زه په خپله یم د کوم هغه په چوکاټ کې چې دغه مکتب فعال ده. نو موږ تل ویل دي چې موږ هېڅ هم نه غواړو. نو کله چې ته په خپله په هماغه لیډرشپ کې وې او دا کوې، نو نه تر اوسه داسې کوم څه نه دي شوي، نه تر اوسه داسې نه دي شوي. خو د شاګردانو د زده کوونکو د میندو پلرونو لخوا موږ تل ستایل کېږو، دعاګانې کوي. ته فکر کوې شهناز بیبي چې ممکنه توګه باندې د دې پروګرام وروسته خبر شي یا د نه مخکې خبر شي، خو داسې تا کله سوچ کړی چې زما د کارنامه ډاکټر اشرف غني چې د ملت جوړونې یو فلسفي ویل هغه به خبر وي، یا به جلالت مآب حامد کرزی صاحب خبر وي چې مبارک دوی ورته نور او دوی اوس ګریجویشن وکړو، یا امیر هیبت الله خدا صاحب څوک به خبر وي داسې، ځکه چې دا خو زموږ مشران دي.
څوک ته فکر کوي کله دې خبر شي نه هیڅوک نه خبر احساساتو خبرې خو وشوي او کېږي وخت غواړم چې د احساساتو باندې تاسو داسې یو مهر ولګوئ یو شعر داسې راته ووایئ یا که غزل وي وایي چې سترګې د شعر غاړه قافیه قد د غزل لري. واه ډېر ښایسته مثال ده. واه سترګې د شعر غاړه قافیه قد د غزل لري. قد د غزل لري. باڼه د غشې په ملا بار زلف ځنګل لري. واه ښایسته. ستانه حسینه تر تا غوره او له تا بره نشته. ستانه حسینه تر تا غوره او له تا بره نشته. ته په سینه کې ښکلی زړه لکه د ګل لري. واه ډېر ښایسته لکه د ګل لري. واه او ننګرهارۍ جنۍ دنیا در باندې ښکلې ده. ننګرهارۍ جنۍ دنیا در باندې ننګرهارۍ جنۍ دنیا در باندې ښکلې ده. ننګرهارۍ جنۍ لوړ نوم لکه کابل لري. واه او د دنیا واړه کائنات درنه قربان او لوګی. د دنیا واړه کائنات درنه قربان او لوګی. زړه د احمد لري او خوی درون د بلبل لري. واه ډېر ښایسته. واه او خوب مې راغلی کاملې لږه راوړاندې شه. خوب مې راغلی کاملې لږه راوړاندې شه. د مودو ستړی یمه سپین پاسته څنګل لري. ډېر ښایسته. نورې خبرې زه هم کوم او دا شعرونه مو ټول ښایسته وو. ما دا شعر ډېر خوښ شو چې ننګرهارۍ جنۍ دنیا در باندې ښکلې ده او ننګرهارۍ لوړ نوم لکه کابل لري. دا مو کمال کړی دی. دا سیاسي سوچ دی په دې کې او خلک چې داسې مو ویلي دي د مونږ خو اکثره په خپلو کلیو باندې دغه یو خو کابل خو زموږ سیاسي قبله ده. دلته کې په ژوند کې کوم ځای کې داسې یو وخت راغلی دی چې ته یو وخت کې داسې د دې اروپا نه دې زړه ټکېدلی بیا وطن که خوار دی که خراب دی کاغذي داسې یو مرحله په ژوند کې راغلی یا ارومرو راغلی هغه خاص ټایم غواړې چې راسره شریک کړو که غواړې مرحلې خو ډېرې دي. کوم داسې وخت و چې خپل وطن کې یو خدا ده چې امیانه باید موږ وغږېږو. داسې ده چې خپل وطن کې داسې ګرم مجلسونه دي. هغه د پښتونولۍ هغه کلتور عنعنات ټول داسې کلک لکه راټول دي په همدې خپلو خپلوانو سره. که مړی دی که ژوندی دی که ښادي ده که غم دی ټول د شریکه دي د خپلو خپلوانو سره. نو هلته هېڅکله د یوازیتوب احساس نه کوي. اما دلته دی مړی هم پردی دی ژوندی دی هم پردی دی. ډېرې ناخوالو سره مخامخ کېږي. مجبور یې ته په یوازې ځان باندې ویسي او دلته لږ مشکلات ډېر دي. او هغه بیا کومه جذبه چې هغه په دغه مشکل وخت کې تا بیا ژوند ته هڅوي یا دې روغه ساتي یا دا فکر کوي چې هغه دغه ده چې هر هغه درد مې چې زړه ته راشي په ده چې دوستان هم لري دي خپل هم لري دي نشه کوئ. نو ما ته هغه نږدې ترینه ذریعه هغه ده چې زه قلم راواخلم. هغه څه چې زما په زړه کې دي هغه زه باید ولیکم. بیا مې هغه وخت زړه بوج دغسې لمحې کوم شعر درته یاد دی یادېږي درته ممکن دی؟ زما شعرونه خو فکر کوم چې ډېر زیاتې لکه د دردونو سره تړل شوي دي. اما زه کوشش کوم چې ځان یو څه ته لرې پاتې کړم. نو په هر حالت کې هر حالت چې راغلی دی ما شعر لیکلی دی. زه ستا یو شعر ستا په اجازه ووایم؟ ولې نه مې لرلي. څه بې قصوره یې بندي کړلې یعنې وزیره زخمي وزیره د ظلم حد دی چې د ژوند ته نه پرېږدي وزیره زخمي وزیره ځکه د لاسو کې پرتې دي هتکړۍ موږ زولنۍ او بیړۍ هم په خپلو د چا چې وي هتکړۍ دي د موږ د بونیریانو لهجه کې مهرباني تشکر ځکه د لاسو کې پرتې دي هتکړۍ بل دې څه جرم کړی. واه دا ډېر ښه مثال ده. ځکه د لاسو کې پرتې دي هتکړۍ بل دې څه جرم کړی. د منظور جان د منشور لار بیایې کاړې بل دې څه جرم کړی. ته چې پښتون لپاره غواړې ازادي وزیره زخمي وزیره د لنوبر د پښتنو د سر دستار یې
موږ یو ولاړ در سره د لر او بر د پښتنو د سر دستار یې مشره موږ یو ولاړ در سره ته چې روان په کوم منشور او کومه لار یې مشره موږ یو ولاړ در سره او تیارې به وجدي له تا تاو د رڼا تیارې به وجدي له تا تاو د رڼایي وزیره زخمی وزیره او په پښتنو کې د شعور راوستو ویښتې کړلو تا ته سلام کومه او په پیزاګانو کې د نور راوستو ویښتې کړلو تا ته سلام کومه او له پښتنو نه دې قربان کړه زندګي وزیره له پښتنو نه دې قربان کړه زندګي وزیره زخمی وزیره او د پښتنو خویندو لښکر در سره روان دی علي وزیر صاحب دا په اروپا کې دا خویندې وایي د پښتنو خویندو لښکر در سره هم روان دی چې زړګی ښکته نه کړې د پښتنو خویندو لښکر در سره هم روان دی چې زړګی ښکته نه کړې دا د تمامو پښتني پیغلو د زړه بیان دی دا د تمامو پښتني پیغلو د زړه بیان دی چې زړګی ښکته نه کړې چې کاملې درته لاس کې خود په زړګي وزیره کامله چې کاملې درته لاس کې خود په زړګي وزیره زخمی وزیره ولاد سخت دې نظر خوشاله کړم ما خو لوستی نه و غلط خو به نه یې ویلی ستاسو سره که داسې څوک غواړي چې د دې پروګرام نه وروستو دې پروګرام کې داخل شي کوم چې تاسو لرئ د دې نوم څه دی کانټکټ یا رابطه څنګه کیدای شي یا تماس سره نیولی شي څنګه خپل بچی غواړي د سایرې سره د شناز بوي سره یا ستاسو نورو او ملګرو سره هغه رابطه ونیسي څه کولی شي څه طریقه او موږ دا به بار اعلان هم کړی دی د دې دوی کولی شي چې موږ سره د پی ټي ایم هالنډ د مشرتابه کمیټې د هر غړي سره چې دوی تماس ونیسي هغه بیرته موږ ته معرفي کیږي خو موږ دا کوم هغه چې شوی کړنلاره چې موږ جوړ کړی دی موږ په کال کې یو ځل نوی صنف شروع کوو نوی زده کوونکي نیسو خو که هغه زده کوونکي موږ ته د کال په جریان کې دی راشي د کال په نیمایي کې راشي بیا د هغې نه یو امتحان اخلو یو ارزیابي کوو ګورو چې دوی څومره پښتو زده ده دوی یو څه پښتو لیک لوست زده ده که یو څه زده وي بیا په ګروپونو کې ورته ځای پیدا کوو موږ په ډېر په تاسف سره چې موږ پښتانه په ډېر شوق یو شی شروع کوو بیا یې په نیمایي کې پرېږدو موږ په کله چې ګروپ شروع کوو 15-14 نفره وي بیا چې یو وخت تېرېږي بیا هغه کس بیا کمیږي نو بیا ځای پیدا کېږي نورو زده کوونکو ته خو که یو څوک وي چې مثلا اوس لکه تاسو ویل موږ سره غواړي یو څوک غواړي هغه وکړي داخله وکړي هغه نو موږ ارزیابي کوو اول یې د ارزیابي ته چې هغه ما هغه رابطه به تاسو به څنګه راسي ټلیفون به کوي ایمیل به کوي تاسو ویب سایټ ته فیسبوک دی د فیسبوک له لارې په مسنجر کې هم میږي فیسبوک سره میږي تاسو موږ پی ټي ایم هالنډ هغه سره او پاناما سره شته او کله چې موږ ته مسنجر کې دی پی ټي ایم هالنډ کې مسنجر کې راځو کولای شي په مسنجر کې په ټوئیټر کې په وکی هغه په ما سره فزیک کانټیکټ کې هم ډیر راځي کارکېږي او زه تا وخت یو خبره کړې و شناز بیبي چې ځکه نه یو مور تا وخت یو خبره کړې و شناز بیبي چې کله یو مور زه واده ته یا یو پروګرام ته یا بل ځای کې مومېږي ما ته غاړه راکړي خوشحاله شي چې تا هغه پلان کوي چې زما لور ته سبق وایي یا پښتو وایي یا زوی ته نو هغه واقعي ډېره زیاته خوشحالۍ خبر ده خو هسې ستا په خپله یو تجربه کار معلمې په توګه د یو افغانې په توګه کوم داسې لمحه ده چې تا یې واقعي خوشحاله کړې دا دې کار کې دا 15 کالو چې کوم کار کوي چې ته واقعي سیټسفیکشن چې ورته وایي یا تسلي ورته وایي یا راحت ورته محسوس کړی چې دا کار موږ کوو دغه پلان کې هغه کولی شي دغه د دې نه ده چې تقریبا یو 15 کاله مخکې مې خپل لور سره روانه وم پښتو مې ورته ښودله پښتو غږېږه وایي نه ممې ورکه پښتو نه پوهېږم نه دې ووایه ما نه پښتو خو غاړه یې نه ږدله وایي زه دلچسپي نه لرم د پښتو سره اوس هماغه زما لور ده چې کور کې کتابچه قلم اچولي دي که څوک یو لغت لنډي ووایي دغه یو خط وباسي وایي دلته به 1 روپۍ اچوي څوک چې لنډي لغت کور کې ووایي 1 روپۍ به ورکوي دغه روپۍ د افغانستان ته مو لېږو غریبانو ته خو ته به دغه نه وایي لنډي به اجازه څوک نه لري هر څوک چې لنډي وایي دا ډېره پکار کېږي یو وبخه ستا لور چې دلته په کور کې یو قانون جوړ کړی دی هالندي ژبه یعنی د اروپا د دې هېواد چې کوم ژبه ده که هغه په کور کې شو ویله هغه به 1 روپۍ یو یورو جریمه کېږي 100 روپۍ جمع کړي تاسو زه غواړم دا انجینیر صاحب د حقیقت راوباسم چې دې څونه اندازه یې نشته چې ځکه چې قلم خط وباسي یو خط دوه خط درې خطه
نو کله کله زما د لمسۍ چې ده هغه پلار سره چې لاړه شي بیا هغه یو ویډیو وکړي بیا زموږ د فامیلي ګروپ ته کې دا ویډیو راولېږي بیا دا دفعتاً لاندې ورته ولیکي وایي مسي پښتو ووایه دغه ته یې چالنډي ورته وایي دغه خو به ډېرې پیسې اخېستې او تاسو بیا ویل ښه دا خو د ټوکو خبره وه خو ډېره ښکلې خبره به دا کړو چې هغه بیا افغانستان ته لېږي څه دپاره زه خو خپله زه درته ووایم چې کال کې یو دفعه ډوډۍ پخومه هغه چېرته چې زه کار کوم ډېره مناسبه اشپزخانه لري او هغه کلینت چې ورته وایي هغه خلک ټول هغه خلک دي چې زه ورسره کار کوم بیا زه ډوډۍ کور کې پخه کوم بیا هلته ویسم بیا دوی ته مخکې نه ایمیلونه ولیږم چې څوک ډوډۍ غواړي چې دا انګریزان یا فرنګیان چې بیا دوی ټول راشي دلته زما نه هغه ډوډۍ واخلي بیا خود دور دغه ته وایي چې د کومک دپاره موږ د پیسې ټولوو که نه هغه د ډوډۍ قیمت نو دوی بیا لږې لوړې پیسې موږ ته راکوي او هغه زه بیا افغانستان ته داسې یو چا ته لېږم چې بلکل زه نه پېژنم په ژمي کې یا په روژه کې داسې وخت کې لېږم چې دغه خپل وجدان مې لږ ارام شي چې یو څه خو دې وکړل چې یو څوک ستا په ستاسو دوه شنه چې ما کومې پوښتنې کولې هغه ممکنه توګه د دې نه زیاتې شوې وې ستا نه کمې شوې خو زه پوهېږم ستاسو دواړو فکر مکتب او کار یو دی نو هغه ما داسې یو دغه پوښتنه دی نه هم کولی شم زه دې سره به هم ډېرې قصې وي په دې موضوع باندې ما ته معلومه ده دی چې به هغې به ستا سره هم ډېرې قصې وي خو دا یو شریک دغه کوو زه د دې نه مخکې چې مونږ د کامله ووینه یو آخري کلام اورو او د دې د ګونګې چغې دویمه ټولګه یا بل کتاب ته مبارکي ورکړو په منتظر ورته اوسو کامیابي ورته غواړو زه یو آخري ټکی چې غواړم تاسو دواړه پرې بحث وکړئ هغه دی د چیلنجز یا مشکلاتو اوسه پورې کم شیان دي چې هغه نشته دی وسایل نشته دی هغه باید وایي چې دا کار تیز چټک رسا او پراخه شي کوم شیان غواړي چې چیلنجز سره مخ یې زه غواړم په هغې ځان پوهه کړم زه پوهېږم ما ته پته ده چې دا پروګرام د اورېدو وروسته بیا خلک بل پروګرام شروع کړي بیا بل شروع کړي بیا ته هغه یېري خو بیا هم غواړم چې ته یې راته ووایې موږ سره خو ستره ستونزه چې موږ لرو موږ خپل زده کوونکو سره لرو ځکه زموږ زده کوونکي یو خدای چې په ډېره علاقه د درس شروع کوي یو کال یو نیم کال ځکه اوس 5 کاله کېږي موږ داسې زده کوونکي لرو چې 2 کاله موږ ورته درس ورکړی ده چې هېڅ دوی الفبې نه پېژندله خو دوی کله پښتو لیکل لوست تر یوه حده پورې زده کړه بیا هغه د دوی خپلو شخصي ستونزو په اساس یوه هغه مکتب دی پرېږدي نو دغه زموږ لپاره ډېر دردورې وي چې یو زده کوونکی تر یو ځای پورې ورسوي او بیا په نیمه لار کې دی پاتې شي او زموږ هغه ټول زحمت چې ایستلی وي هغه زحمت ټول ابس لاړ شي او د میندو پلرونو نه همکاري هم زموږ یو ډېر لوی چیلنج ده څه قسمه ځکه چې زه موږ په دې میندو پلرونو ته څه ویل غواړي موږ میندو پلرونو ته دا غواړو چې هغه واړه ماشومان چې د دوی په لاس کې دي د دوی تاثیر لاندې دي دوی اقل د کورنۍ د خپلو زده کوونکو خپلو اولادونو سره وکړي او د دوی غیر حاضري باید کنټرول کړي ډېر وخت مثلا ضرورت نه وي دوی صرف ته نه حاضرېږي لکه مخکې مې د کامرو خلاصول ویل کامرې نه خلاصوي د درس په وخت کې دا خو آنلاین درس دا ډېره ستونزمنه ده چې یو ښوونکی ټول هر څه کنټرول کړي مګر د میندو پلرونو همکاري په هغه کې ډېر ضرور ده چې ښوونکی د یو شاګرد سره لګیا وي او بل شاګرد درته په خپله کمرې بندې کړې وي دا چې د څه سره لګیا وي هغه باندې ته نه پوهېږي دا یوه ډېره یو ستر چیلنج دی دا ضروري ځکه دا د آنلاین زده کړو کې یو څوک هلته فزیکي پکار دي چې هغه زده او دا پرایمري یا لومړی ضرورت دی دا ډېر مهم دی تاسو تجربه داسې کومه شته دی د چیلنج یا د مشکل په برخه کې چې هغه غواړئ شریکه کړئ راسره یعنې تاسو په دواړو یو شان کار دی خو بیا هم ته کله د یو داسې څنګه چې دی ویل چې د مور یا پلار نه زه غواړم چې هغه دا بچی چې دی دا په منځ لاره کې پاتې نه شي دا سفر اخره پورې بوځي باید دی ورسره هم همکاري یا کومک وکړي ته د کوم قسم داسې یو مشکل سره مخ شوې ته فکر کوې چې دا لرې شوی دا کار به نور ښه شي یو منټ ښه مهرباني بله همداسې دغه مشکل سره زه مخامخ یم خو ما سره اکثره میندې پلرونه کومک کوي مثلا په د اخر وختو کې یوې مور ورته ویل زه به نور خپله ورسره ناسته یم چې زه وګورم چې زوی مې باید کامرا هم خلاصوي او درس ته حاضر وي هماغه کار یې به هم کړی او د هغې سرسفر راغی بیا د مور د کېناستو سره بلې ډېر او نو که دلته مور کېناستې شي دا خپل زامن هم لري لوڼ هم لري کور هم لري روزګار هم لري نو که دا مور کېناسته شي باید دغه مور هم کښېني
لور ته د کوم چې دا سبق وایي باید دا وشي. زه د دې نه مخکې چې مونږ د غزل او آخري خبرې ته راشو، د دې په غزل بیا ختم کړو. ستاسې زامنان او خاوندان او ستاسې بچیان او ستاسې پلاران، زه فکر کوم دی باید کریډټ ورته ورکړئ سر لږ ډېر چې دې کار کې دا تاسو څومره باتوران یې، نران یې، ښایسته یې، علم او رڼا خپروئ، فکر خپروئ، دی پکې سرول خو وایي ځکه دی په دې پښتنو ټولنې نه راغلی دی که نه، دی سر جنجال کوي څه مشي. اول تاسو او تاسو مخکې لکه موږ تاسو شخصي خبرې وکړې په دې اړه، موږ د داسې یو ټولنې نه راوتلي یو چې په دې کې ښځه په یوازې توګه داسې سفر چې موږ شروع کړی، دغه سفر یا دغه لارې نشي په یوازې توګه وهلی. یو څوک یې باید تر شا وي، یا پلار یا مور یا د ژوند ملګری، یو څوک یې باید تر شا وي چې دغه. زه چې کله د خپل پلار په کور کې وم، زما پلار زما تر شا ولاړ و، او نن چې زه واده یم، زه د اولادونو مور یم، د لمسیو مور یم، نو زما تر شا داسې یو د ژوند ملګری دی چې زما په هر ډګر کې زما سره ولاړ دی. انجینیر نور قاسم جنت ګل، نو دا زما سره په هر ځای کې ولاړ ده او زما حمایه کوي. او کله ناکله کومې ستونزې چې زه لرم، یا که په پښتو ژبه کې وي یا که په بل سیاسي برخه کې وي، ځکه دی ډېر سیاسي مبارزه کړې ده، نو زما یو استاد هم ده، زما یو همکار هم ده، او زما یو څوک ده چې زما تر څنګ ولاړ ده. او که زه د اولادونو خبره کړم، زما اولادونه ټول اوس رسېدلي دي. زما زوی ډاکټر ده، یو زوی مې فارماسیست ده، او بل زوی مې اوس د بزنس انالایز پوهنتون کې درس وایي. نو دوی ټول په دې باندې ویاړ کوي چې زموږ مور دلته ولاړه ده، او د دوی ویاړ زما لپاره دا زما لپاره انرژي ده، زما لپاره قوت ده. مور ورته ملت او وطن جوړوي. او تاسې همدغه د سایره خور خبرې به زه تایید کړم. بلکل همداسې ده، ځکه د پښتني ټولنه کې ټول تقریبا چې هغه ښځه چې مبارزې ته راوتلې ده، اول باید خپل فامیل شاته ولاړ وي. خپل فامیل چې ممانعت وکړي، هغه هېڅ شی نشي کولی. زما شاته نجیب ولاړ دی او هر وخت راسره دی، په هر ډګر کې ما سره کومک کړی دی. همداسې لکه انجینر صاحب نور قاسم، دا هم یو سیاسي مبارز تېر شوی ده. کوم ځای کې چې زه پوښتنه لرم دا راته وایي، او بس د دې په برکت زه مخکې شم. شمال بیبي د انجینر صاحب چې دی دا خو ما ته وختي کیسې وکړې، سیل ته خو دې بوځي او چکر یې لګي او ډېرې خبرې نور راته وکړې. خو هسې کله داسې یو ستا د ښکلا او د خندا یو صفت کله کړی دی، هغه ټکي درته یاد دي، ته یې ماته ویلی چې زه که ده نه یې کړی والله زه اوسه تعلقات کوم. زه څومره قدرت حسن در کړی دی او خندا ښایسته در کړې ده. زه رښتیا وایم، زړه درته وایم، نظره مشي نام یې خدا. ده په کوم ټک کله صفت کړی دی، مخامخ ناست یم، زه د قبلې شاته دی، خو زه یې یم. هغه ټکي ماته ووایه، زه واده دی ومنم. زه چې په افغانستان کې وم، زما غټې سترګې ډېرې خوښې دي، زما سترګې وړې وې، او هر وخت به مې ډېره دغه ومې ته زما سترګې ولې وړې دي، او زه راته وویل ټول وجود کې دې سترګې ښایسته دي. آفرین شاباسي. یعنې هغه ستا احساس چې دی د نظره وشي، دا زموږ د خویندو وروڼو او دا ټول افغانان باید دې کې هېڅ مشکل نشته دی. دا د انسان د خصلت سره د سیرت انکریجمنټ یا خوشحالي چې ده باید د خاوند لخوا مخکې وي، د لور او زوی لخوا مخکې وي. تاسو څه وایئ؟ تاسو ما کرکټر غواړئ؟ تاسو ما کرکټر غواړئ؟ نه یادوم داسې نه یم، نه لرم. زما مخکې چې دا خبره وکړله شهناز خور، زما خبره تایید کړله. زه غواړم یو ځل بیا، ځکه چې زموږ دغه ویډیو او دغه پروګرام به ډېر کسان اوري، داسې کسان به وي چې تر شا به یې څوک نه وي، داسې مېرمنې به وي چې هغه په تناسن په دې میدان کې ولاړې دي. خو موږ دا باید هېر نه کړو چې داسې نشي کېدی چې یو مېرمنو په تنها یا په شخصي توګه دا مبارزه مخته نشي بیولی. زموږ داسې ډېرې تکړه مبارزې مېرمنې په تاریخ کې تېرې شوي دي چې دوی سړي کړي دي. موږ د زرغونه انا نوم اخیستی شو، موږ د احمدشاه بابا د مور، موږ د ملالۍ میوند نوم اخیستی شو چې دوی د سړیو تر شا ولاړې وي. دوی سړي دغه مبارزې ته را بللي وو، او یا د دوی د پرمختګ د دې په پرمختګ کې دې تاثیر لرلو. نو زه فقط دا خبره یو غواړم چې فقط واضح کړم د هغه مېرمنو لپاره چې دوی داسې فکر ونه کړي چې نو باید حتما یو څوک وي چې زه دا مبارزه ته وځم. نه، زموږ هره مېرمن، زموږ هره پښتنه مېرمن
که د پښتونولۍ په قانون باندې ځان پوهېږي، د پښتونولۍ په هغه فلسفه باندې د ځانونه پوهېږي، نو دوی خامخا په دې ډګر کې دوی کامیابه کېدی شي او دوی به دا مبارزه پر مخ بیایي. او نور هغه نوراني صاحب کوم چې د دې محفل د راجوړولو هغه اصلي د کریډټ حقدار دی چې ما ته د دې زه د خوند او لور او ګټه کې خو ډېر خواږه دي، خو زه اصل کې د لیډر او د لارښود او د رهبر دا ټکي وایم، مشوره مې چې دوی سره زما ملاقات وکړ، نو ما هغه پیغام باندې زیات فوکس وکړ. ډېر ښه. ستاسو سره به موږ په شاعرۍ د ستاسو سره او د خپل دوست او ملګري ملاقات ولرئ، دواړو شاعرانو سره ځانګړی محفل کوم. دې ځای کې دا محفل بیا البته غواړم چې ستاسو په یو شعر ختم. بالکل ولنه دغه اخرنی شعر به زه وایم په دې چې دا د پښتو ژبې په هکله ما لیکلی او د پښتو د ورځې په مناسبت باندې، نو دا به زه ستاسو حضور ته وړاندې کړم انشاءالله. ارشاد. وایي چې په زړه به مې لیکلی وي اشنا لکه پښتو. واه. په زړه به مې لیکلی وي اشنا لکه پښتو، ساتم به دې په ځان کې اورې سا لکه پښتو. واه، ساتم به دې په ځان کې اورې سا لکه پښتو. ډېره ښایسته، ډېره ښایسته. واه. او د سترګو نه دې څاڅي محبت لکه باران. واه. د سترګو نه دې څاڅي محبت لکه باران. واه. په خدای چې رب درکړې ده ښکلا لکه پښتو. واه، ډېر ښایسته. واه، ډېر ښایسته شعر دی. واه. او منظر دی د جنت له ننګرهاره تر اټکه. منظر دی د جنت له ننګرهاره تر اټکه، خوږی د په غرونو کې هوا لکه پښتو. واه، ډېر ښایسته. او په مخ د اثرات د خوشحالۍ ښکاري په خدای، په مخ د اثرات د خوشحالۍ ښکاري په خدای، د شونډو نه دې پورته شوه دعا لکه پښتو. دعا لکه پښتو. واه، ډېر ښایسته. او کاملې د ادب سپینه سپوږمۍ شوې د وطن. بېشکه. کاملې د ادب سپینه سپوږمۍ شوې د وطن، کاملې داسې ښکاري په رښتیا لکه پښتو. آفرین. ډېره مننه کاملې بیبي، ډېره مننه ستاسو چې ما ته موخ راکړو سایرې بیبي او شیرات بیبي. ډېر خوشحاله شوم. دا مرکه زه فکر کوم نور هم اوږدېدی شي او باید وشي، او زه به په آینده کې هم زما کوشش دا وي چې دا سلسله دلته ونه ودرېږي. او خدای دې وکړي چې جلالت المآب اشرف غني صاحب، امیر هیبت الله اخندزاده صاحب، ډاکټر visionary leader of the 21st century ډاکټر اشرف غني صاحب، او دا نور محترمین که په امریکا کې دي، که په هالند کې دي، که په دنیا کې دا بیبیانې، دا لوڼه د وطن، که نور څه شي کړي، یو خط په اختر کې مبارکۍ راولېږي ورته چې دا اختر مبارکي قبول کړه لورجانې، ته د وطن خدمت کوې او ملت پالنه کوې په اروپا کې. هغه اروپا کې تاسو اکثره د دغه غار د خوی لرونکو په خبرونو کې اورئ چې دلته کې افغانان تللي دي، هغه بل شان شوي دي. دا افغانان دي، د افغانیت دې ته کار وایي. تاسو په کلم په خپل لور باندې داسې کار نه کړی دی. ته دا فرین وایم، ما سره خو څه نشته دی لفظونه علاوه، خو باید که ونه شي نو هم خیر دی، د چا نه غواړي نه، موږ هم نه غواړو، دی به دا کار بیا هم کوي. خو بهرحال یو بل بیکا سره د راتګ نه مخکې زه د خپل دوست ملګري نور آغا نوراني صاحب هم ډېر شکریه ادا کوم چې هغه نه یوازې زه د دې کور ته راوستم، د دې ته راوستم، د خواست کړی و، وخت یې واخیسته، بلکې ما سره په ریکارډینګ هم کومک وکړو. نو آفرین دي په نوراني صاحب باندې هم ستاسو نه ډېره مننه یې وارګیا. همدا و د نوز د بیکاسټ د رحمان بونیری.